अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे अरमान दे। رابعه دا وګوره څنګه ښکاري دا ब्रेसलेट تا ولې په لاس کو څه مطلب پروت و ما اوچت کو الته پروتو څه مطلب دی دا مل شمس په مخ کتون کې کرا کړی دی ما لا پته د شمس ته په مخ کتو کې را کړی دی خو ما په لاس کو سو تختوم خو نه کنه رابعه دا پتا سو شو ته خو مخ کې داسې نه وي ما ته پته ده زما راتل دلته ستا خوښ نه دي اسی فزول خبره مکاوه ما درته وی دا برېسلیټ وباسو مالې راکا چې زه واچوم فرست ټایم زه ستا سشي خو په اول ځل نه یوز کوم خبره د اول او د دویم نه ده که شمس راغی او ستا په لاس دا برېسلیټ ولید نو ما به ډیره زیاته بیزته کی دا فایل دی ما په دې باندې شپه او ورځ مهنت کړو پوره 3 میاشتې ما په دې باندې لګولې دا خو مکه فایل دی کوم چې تاسو ما نه راکړو دا فایل دا څونه دا امپورټنت ډاکومنټ شو تاسو د لاس زما هڅه غرق تباه شو تا ته ما ویلو چې دا فایل کې ده ما په شپه ورځ مهنت کړو څو میاشتې به ما مهنت کړو ګټ اوټ یار دا چې ما فایل وګوره شمس پلیز تاسو دا جوس واخلي زه وسره زم زه ګورم پلیز فایل مې راوښو ګورم څنګه یې ګورې ته دومره لاپروا ښه دی چې دومره امپورټنټ فایل تا غیب کو او تا ته پته هم نشته دی شمس ما په خپل لاس باندې ستاسو بریف کیس کې اچولی تا ته پته ده چې دا فایل څومره امپورټنټ تا ما له د کروړو روپو لاس راکړو ګورم چېرته ګورې تا ته چې یاد وي نو ته به یې وګورې که نه ما له دومره زیات نقصان راکړو چې د حد نه زیات نقصان به نه راکړي چې فایل مې راونیسي نو خود نقصان دی تا ته پته ده ما په دې باندې 3 میاشتې مهنت کړی فایل دا خو نه دی یس ایگزیکټلی همدا دی تھینک یو ویری مچ څومره د افسوس خبره ده دا دونه امپورټنټ فایل تا ایښی و او تا ته یاد و شمس تاسو یقین وکړئ دا ما په خپله ستاسو بیګ کې اچولی خوښم رابعه پاسه رابعه وښیه ماته اوهو دونه غټ زخم راشي دلته کښېنه پلیز دا دونه ظالم انسان دی څه پلاغه شته څه اوسني پلاس وغیره چر دلته وګوره ما ښه مې درته ویل چې خاوند په خپل دونه په سر باندې مخې جوه او دې کتل د انجام د یو فایل په وجه باندې د ستا څه حالات یې وکړل اوس دې وکتل زما خبره باندې د یقین رانو نور یې په سر وخېجوه یقین وکړه سامي ما په خپل لاس باندې د هغه
ब्रीफ केस کې دا فایل لیکو پتن ترو لګو دا فایل دا او کته د چا د پاره تو یې د هغه سړی د پاره چې هغه درته پښا اونه قتل داغه مینا ټوله ورسته داغه تعریفونه کوي داغه خدمتونه کوي داغه تنوم سندري وای په کم کور کې چې زما د خور عزت نه وي او نه زما زه په هغه کور کې یو منټ هم نشم پاتې کېدی زه زم ستا کپڑے په کوم نور زتا یو منټ په دې کور کې نه پرېږدم سومي یار ظفره ته خو عجیبه سړی یار زما درته په فون کولو زارش نشوه او ته ماله د فون جواب نه راکې خیر خو دی که نه ورته ما ته کالو لیکې ته څوک یې ها نو لکه ته اوس مام نه پیژنې ها نه بالکل نه یار ظفر څه کې احسان یم ستا ملګری ته احسان یې او که پریشان یې ماته نشته پته یار ظفر دا ته څنګه خبرې کوې یار ته اوس لکه زما د پیژنګلو نه م انکار کې ناکامه خلک او بیکاره خلک زه بالکل نه پیژنم ها مطلب دا چې لکه تا ته اوس ناکامه او بیکاره ښکارم ها یار سافټویر انجینیر یم یار ډیګري هولډر یم څه ګپ نه دی ته څه کې د ښار په دیوالونو خو به تا ډېر لیدلي ډېر غټ پې لیکلي پی ایچ ډي ایم فل ایم بی بی ایس وغیره 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 او صرف لیکلي شوي څنګه چې د هغې د ډګرو څه فایده نشته دغه شانتې ستا د ډګري هم څه فایده نشته یار ظفره په داسې ټایم کې خو یاران یو بل له اوږه ورکوي یار یو بل سره مرسته کوي او ته زما د پیژنګلو نه م انکار کوي بالکل صحیح دی وګي په داسې وخت کې یو بل ته خلک اسره هم ورکوي اوږه هم ورکوي خو داسې نه الله دې در باندې نه راولي چېرته هسپتال کې چېرته کچرو کې څه مسلې زه به ستا نه مخکې ولاړ یم وروره دا نشم کولی چې ستا خطونه هغې ته ورکوه د هغې خطونه تا له ورکوه او ریبري درته شروع کړمه وروره دا معنی نه کېږي ظفرخانه تا چېرته مینه نه ده کړې ځکه خو داسې خبرې کوې تندر دې ولګي دا مینه که دا مینه داسې دا ستا مبارک شي زه نه کوم داسې مینه یو ښځه دې دومره لګیا شي ستا د بېعزتي وکړي خو د هغې نه پس دې هغه ستا په ډولۍ کې کښېني څه خبره کوې زه در نه ځم چې کله ستا د سر نه ایکسټا پیرې کوز شي که نه بیا ماته ووایه یار ظفر ته خبره واوره زه بلې خبرې پسې راغلم یار رابیا ځه پاسه چېرته کور ته څه مطلب چېرته زه داسې دا کور نشم پرېښودی سومي رابیا دا ته څه وایې څه مطلب زړه مې غواړي چې دلته نه یو تیلی یم یو نسمه خو څه وکړم موږ ته داسې خالي لاس نه وي رالیږلي موږ بلا سامان تا سره کړی ته ولې نه پوهېږې سومي زه داسې به نشم تللی څه مطلب که بابا جان ته مې کول وکړو اوس په 2 منټه کې راشي او دلته نه به دې بوځي سومي خبردار بابا جانی ته څه ونه وی زه خو به ورته نه وایم لیکن ستا دا حالات نه دی دا به ورته په چغو چغو وایي چې شمس تا سره څه سلوک کړی دی ګوره سومي زما خاوند دی په دومره وړه خبره باندې زه دا کور پرېږدم او لاړه شم تا خپل ځان ته کتلی دی دا څه درنه جوړ شو نن ماته پته ولګېده د خوشحالۍ چې کومه پټۍ تا زما په سترګو کې ښودلې وې هغه نن اخوا شوې ځکه خو زه وایم چې دا سړي ټول یو شانتي دي کم ظرفه خود غرضه ډرایور ته زه وایم چې مونږ ډروپ کړي
یو خبره مې واوره که یو ځل ته خپل خاوند ته کمزوري شوې نو بیا به ټول عمر غلامي کوې جون به دې په عذاب شي ته ځان سره ولې زیاتې کوې راځه چې ځو سومي ته پوهېږي ولې نه زه داسې دا کور نشم پرېښودی ټیک ده اوسېږه دلته لیکن کله چې دې په دیکو دیکو وباسي نو بیا به ته ماته راځې السلام علیکم وعلیکم السلام سومی دا فون ولې نه ریسیو کې هغه رابعه لږه چې دا نو زخمی شوې ده دې په وجه مې فون نه پې کولو څه ته رابعه له فون ورکړه السلام علیکم یا الله خیر زویا کوم ځای دې خوږ شوی دی نه نه بس واشروم کې مې خپه وښویده نو تندې مې خوږ شه زه روټین چیک اپ لپاره هاسپټل ته راغلم تم دلته راشه ماما جانی داسې هیڅ خبره نشته دی دومره نیمه خوږه ډیره لویه خبره ده ته زما یوه خبره هم نه اوري شمس چېرته دی هغې آفس کې دي ټیک شه بچې شمس ته تکلیف مه ورکوه ته داسې وکړه چې سومي ځان سره کړه او دلته هاسپټل ته ځان راورسوه زه دې ویټ کومه اله بچې شابه جی الله تا تاسو وکړل سومي نو څه چلو شو مور بیا هسپتال ته راشئ مور ته دې ولې وی چې زه زخمي شوی یم څه سوچ به کوي هغه دا خو ډېره ښه شوه ما دله ټول سامان پیک کړی دی بس راځه چې ځو یا لیونی جینۍ دا بیگ تا راغشتی دی داسې موږ څنګه تلی شو هغه به څه سوچ کوي مخکې پریشانه ده بس دا بیگ دننه کېده راځه چې جامې بدلې کړو هسپتال ته لاړ شو زه شابه راځه چې ډرس چینج کړو راځه بیا څرګند